سلامونه. نیکې هیلې احترامات او سراب پابندوال یم او را سره څنګ کې یاره تاسو به پیژنئ شینواري را سره یاره ناست دی او شینواري زما د ښه شیبو یار دی، ملګری مې دی. خو داسې چل دی ما ورته هم څو ځله وویل ما یاره سټوډیو ته راشه پروګرام به وکړو، ما پوډکاسټ په درنه ریکارډ کړم. نو ما ته وایي چې داسې چل دی وایي ستاسو زمونږ فیلډ جدا دی که نه. نو ما یاره ښه ده مینهوال به وخاندئ که نه، نور زه خو نشته تا سره چې کوم سکل دی نو موږ سره نشته دی. نو اوس راغلی یاره او دا هم لکه هغه دغه خبره وایي هغه پلانکی کره به لاړ شم نو ډینګلای ته به هم ښکاره شم نو هغه په داسې په لاره باندې تېروتنو راغلی. ډېره مننه یې کوم یاره او خوشحاله اوسې را سره کېناستو. شینواري ژوند څنګه دی یاره؟ ډېر ښایسته ډېر زبردست که نه یاره خو دا خلک یاره مایوسه ولیدي نو بس زړونو کې به یې نفرت دی بغض دی کینې دي نو ځان هم خفه کوي بل هم خفه کوي که نه. زه وایم چې لکه مثال خبره تا باندې یو غم وي که نه نو بس خپل غم په خپله باندې دغه که نو ته دنیا ته هغه څه له را مخامخ کوې خپله خو هسې یې خفه یې. زه وایم چې د خپل خوشحالۍ دپاره نه دی د بل غم پټ که پوه شوې په خپلې خوشحالۍ کې نو هغه ښه وي که نه او بل خوشحاله که. نو که ته مثال خبره ډېر زیات خوشحاله یې او نور خلک درنه خفه یي نو لکه هغه هم ونه شوه او دا نه چې خپله خفه نو ټوله دنیا ځان سر خفه که نو داسې به هم نه کوو که نه. نو شینواري شعرونه به درته ووایمه چې وی جدا انداز او په سا سا خبرې زما به هیرې نشي ستا خبرې زما او ستا غړومبی ملاقات نه ما کولی شوې نه تا خبرې ډېرې خبرې زما زړه کې وې خو تا هم راوړې وې بلا خبرې د خولې اثر دې دی په خوله کې زما خوږې خوږې دې اوس زما خبرې زه ستا خبرو باندې ژوند کوم سورا به وکړه راته بیا خبرې قربان شینواري خبرې راته وکړه یاره ستا خبرې خو هم ګورې دا راته یو دوه لطیفې وکړه لطیفې خو یاره بس موږ د خلکو له مازغره وویله زه به تا ته سوم دا خو زه راغلی وم مجبور که تا نه څه شعرونه واورم قربان یا صحیح ده نه ووایه خیر دی ما ته لکه یو دوه لطیفې وکړه زه څه به پکې راته ووایم ماله نه راځي داسې ډایرکټ ماله اوس نه راځي زه به سوچ کوم دا خو شیطاني سرخره دی کې به زه جوړوم ګډګډۍ به تاوم داسې خو ډایرکټ نه ځان نه پربار کس کر خیر شاد نه ما ته به شعرونه وایي نه ما خلک ښه دغه کړي دي ښه مطمئن کړي دي مینهوال ښه خوشحاله دي ښه دغه شعرونه به درته یاره ووایم که ښه وي تا پورې نو تا پورې خو به دغه ووایم چې یاره تا ته ډالۍ که نه چې وایي زما یاران زما ګریوان زما ګټه زما تاوان بې له دوی یم ویران داسې ګڼمه لکه خپل ځان. او دغه څه شعرونه به درته نور ووایم که نه دې کې یو شعر دی هغه تا ته یاره ډالۍ خرڅ کر که نه چې وایي هم ناداني ده هم د زیان جګړه خدایا کړې روکه په جهان جګړه که د انسان په معنه پوهه شو څوک چرې به ونه کړي انسان جګړه او ټوله فایده اسلام آباد ته وځي منګه ته لوکړه په تاوان جګړه پښتنو بیا هغه رواج تازه کو چې نن یې وکړه په ډیران جګړه پښتنو بیا هغه رواج تازه کو چې نن یې وکړه په ډیران جګړه او چې ډېر غوسه شي را تر غاړې وځي ما سره نه کوي یاران جګړه چې ډېر غوسه شي را تر غاړې وځي ما سره نه کوي یاران جګړه زما سورا به نن یې وجړوله و د هغې او د پېزوان جګړه قربان یاره